الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وضوء الرجل مع امرته وفضل وضوء المرأة. طالبانو په دغه کې اختلاف دی. یبته دا خبرو ته ټول ته بس په داو ځای غوږ ونیسئ، نورې خبرې بیا درته وکړو. په دغه کې اختلاف دی چې ښځه د نر په فضل باندې اودس تازه کولی شي یا غسل په کولی شي که نه شي کولی. یبته دا د فضل ټولې ور زده کړي. دا چې واقعه ده چې د سر د خلاصه یو غټ دیګ دی، په دا غټ دیګ کې اوبه دي. هغه د ډېرو کسانانو بچی دي چې غسل په وکړي یا اودس په تازه کړي. لیکن دا ښځه راولاړ ته چې لاس باره ورداخل کړي، په ګډوه نه، په لوټه نه، لاس باندې اوبه رااخېستل، پر سر یې پرېوي، غسل وکړي. تر دغه وروسته یې بیا نر کوي، یا نر تر مخه وکړي، وروسته یې بیا ښځه کوي، یا دواړه یو ځای کوي. یا پلار هغه غبرګې راشي، یا پلا یو راشي بیا بل راشي. دا څنګه دي؟ په دغه کې چې دواړه یو ځای سره ناست وي، غسل په کوي، دا خو په اتفاق هغه جایز دی، ځکه دا خو هغه د هېچ چا ته په دې کې څوک نه ده راغلی، منع نه ده راغلی، په دې کې منع نه ده راغلی. دا خو راولاړ شو، حتی د خدای د رسول خپله د ام سلمې سره، د عایشې سره، د بیبیانو سره دا راغلی دا رقم غسل. دغه هم چې مخکې یې نر په کړی بیا ښځه په کوي، په دې کې هم اکثره علما اتفاق دي چې پروا نه کوي. خو ډېر ځله هغه محل د اختلاف دغه دی چې مخکې ښځې په کړی بیا وروسته نر په کوي. دا د نبي صلی الله علیه وسلم صریح حدیثونه هم راځي، صریح حدیثونه هم راځي چې دا مه کوئ، نهې راغلي دي. خو ډېر حدیثونه بیا دا فرق نه ورکوي. نو د دې دپاره څنګه کوو؟ دا اوس پر څه فرض کوو؟ خو صورت دغه دی چې مخکې هغې په لاسو به راخېستې، پر ځان یې اچولې. نور دغه کې طالبانو چې پام وکړي. اصح مبتدي خبره دا ده چې دا هم پروا نه کوي. ولې؟ اول په دغه کې څه فرق شته، فرق یې سره راته ووایه. خو دا د نر و ښځې چې یو ځای غسل سره کوي، یا پله نر لاس تر مخه کې بیا ښځه. خوا د عایشة رضی الله تعالی عنها وایي ما به رسول الله ته زه در مخه لاس بیا به ده، نو خوا دې بېرته چارې و تر مخ چق کړي اوبو ته، تر ابل تر ده وروسته شو، بیا ابل نه خلته ما دې تر ښځې وروسته بېرته نر رسول الله. که دا جواب څوک ورکړي چې دا خلاف القیاس په صریح حدیث راغی، نور نه پر قیاس کېږي چې وروسته راشي، په وروسته کې صراحتاً منع راغله، نو موږ بیا جوابونه ورکړو. اول طالبانو په هغه ګډوه کې اوبه څښل چې سړی اوبه چې هغه ښځې پسې څښلي، خو ښځه پردۍ ښځه ستا هغه معینه نه وي، نو د دغه شهوت په خاطر ستا شهوت ورته کېږي مکروه کار دی. حتی دا څه پکې رضی مختار الله صاحب وایي که چېرې یو سړي په لغړتلي هلک سر خروي، ترابل یې ښه خوند ورکاوه، هغه مکروه تعلیم دی. ترابل چې هغه ته ورخوي، حتی که بیا دا خوند وي که نه وي، هغه په دې ښایسته هلکو باندې هغه د خپل بدن کښېښل او خپل بدن په چاپې کول، دا هم خپله څوک دی مکروه تحریمي دی. 133 کتمه صفحه جلد اول رضی مختار. دا خو یوه خبره ده. نو دلته چې منع راغلي هغه په هغه پردیو ښځو کې چې پردۍ ښځې یې خپله غسل کړی بیا نر په کوي، نو هغه حدیث سره پر هغه معمول دی، ځکه وجه یې څوک ده؟ د شهوت، چې شهوت په هغه ځای کې ناجایز دی. دوهم جواب هغه طالبانو وایي دغه څوک وایي دا هم دا کراهیت چې دی، دا کراهیت په بعض حدیثو کې نهي تنزیهي راغلی دی، هم د وجې څخه هغه د دغه د چا د وجې څخه د شهوت د وجې، د چا د وجې څخه د شهوت د وجې، او یا چې خپل ښځې وي. بیا که طالبان داسې په دغه ځای سم چې ښځه ډېر د نجسه ځان یې ساتلی، خوا دې کوچنیان د بودې پر کوي، نو ځکه مکروه تنزیهي یقین نه دی. دا یې دوه او یا شاته وایي
چې دا د نظافت په خاطر د طهارت په خاطر نه، یعنې ښه د نظافت نه لري، که څه هم پاکي لري نظافت نه لري، هغه به اودس تازه کړي ګرنج به پکې شتون کړي په اوبو کې او لاندې به پکې وغورځي، په دې هېڅ خاص فرق شته هم نه. دا یې بله دا ورته ګورئ. او مولانا شبیر احمد عثماني صاحب او دغه رقم او په یلاو سنن کې او زموږ دا نور علما هغه ډېر دا لیکي چې دا اصلي حمل دی پر حسن معاشرت. ترجمه یې داسې کوي چې جلا مه سره کول یو بل ته انتظارېږي، یو بل ته ولې انتظارېږي، ولې یو ځای نه سره کوي، دا اگر د جوابونه هلته دي که چېرې د نهي حدیث منسوخ نه شي. او بعضې خو دا وایي چې د نهي حدیث منسوخ دی ځکه چې میمونه رضی الله تعالی عنها وایي ما غسل په اوبو کې وکړئ او اوبه پاتې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا اوبه یې راکړه چې ابو داود یې روایت کوي. ما ورته وویل چې دا اوبه دا ما غسل کړی دي، یعنې په لاس مې راخیستې پر ځان مې اچولي دي، دا ما بچي یې پاتې دي. نبي علیه السلام اوبه نه جنوبېږي، اوبه نه مردارېږي. ګورې نو هغه بیا دا سره په منسوخ شو، یو که هغه دوی وایي دا چې په اصل کې هغه دا په منسوخ دی، یا منسوخ دی. که منسوخ نه دی عمل دی په قرات تنجید د پردیو ښځې سره د شهوت په خاطر او یا د خپل ښځې سره د دې په اجداد د طهارت ډېر لیاز نه لري، او یا دا حمل دی دا نه عمل دی پر نظافت پر طهارت نه دی عمل چې طهارت باندې خدا، او یا دا عمل دی پر وسط معاشره چې اولې پس ته ګیرېږي چې هغه اوس په نو ته ورته درېږي چې هغه بل پلا دا وکړي بیا د دا بل چې خو یو ځای سره کښېني دواړه غسل سره وکړي، دواړه به دغه ته کښېني لکه د خدای رسول چې دا شکي و د خپل ویډیانو سره کښېنوځي، اوبه مې وراخېستې بله به راخېستې پر ځان یې شو. دا ټوله طالبانو هغه رجل مختار په 8 نوي مصطفی جلد اول کې او فیض الباري په جلد اول 294 او یعلا السنن جلد اول په 118 مصطفی. نو دا شدید زده مشي والله سبحانه اعلم. دغه ځای او وتوضا او داس تازه کوي عمر رضی الله تعالی عنہ بالحمیم په ګرمو اوبو. دا پر دغه باندې شاعر دی چې نو د ښځې مستعمل اوبه که ښځې استعمال کړي اما به کې چې پاتې فضله سمې مستعمل نه فضله یې سړی مستعمل اولی شي. نو ته به ګرمې اوبه د ښځې موږ وایي چې اکثر عادت دا و چې اوبه ګرمول یې ښځو او د ښځې عادت دا دی چې خامخا لاس په چخي یې پلای ګوري چې ته ورته توجیه دي که نه دي توجیه. نو ګورئ د دغه وجې ته هغه برقرار دی چې لکه د ښځو فضله. او د هغه رقم ومن بیت نصرانیه، نصراني خو هغه څوک دی کافر هغه چې کتابي کافر وي د هغو د شانو استعمال د ذبایحو د دې شانو د خوراکو استعمال مخته جایز دی، په دې کې خبره نشته. لیکن خو د کور سره د نصراني ښځې خامخا هغې لاس ور وړی و، خامخا هغه څوک کړي وه یو څه یې پکښې هغه یا یې لاس ورچخلی د تودوه یا د هغه چې چراغ یې خامخا یا اوبه چې دنیا کې په لاس جدا شپله نو استعمال شوي حضرت عمر په دې باک ونه کړي. که چېرې داسې پېښه وای چې هغه د ښځې فضله نرته ناروا وه نو بیا به حضرت عمر ته دا نه مستعملولی. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون هغه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. د دوارو د یو لوټه کول د جميعا ترجمه دا ده چې په یو ځای کې سره ناست ونه کول، او دا یې هم ترجمه ده دا بله ترجمه هم وکړه یو ځای دا معنه چې پله به ښځې راولاړ شو په هغه اوبه اودس تازه کړی و په دې کې بیا لاس چخۍ پرېولې خو بیا چخۍ بیا پر ځان بیا اچوه یا بیا اودس تازه کوه یا بیا غسل پکاوه وروسته بیا نه راسې پکاوه. ګوره دا باک شا نه پکاوه دا د پخلاصو ګرد سلاله شوي او یا دا چې چې یو ځای سره کوه نو چې یو ځای سره وکړي د یوه لاس سره بل لاس څوک شو مخکې شو او بیا دا بل لاس وروسته هم نر تر مخه شو هم ښځه تر مخه شو هر یو کېدلی شي. نو چې سول لیکن هغه منه بیا نو څوک و هغه بل ځای کې چې څوک راغلی ده چې امنه راغلی د هغو حمل خو درته معلوم شو هغه دی. نو ګورې دا هم ټول دلایل شو والله سبحانه اعلم.